عمر رضی الله عنه مسلمان کنو؟ بالکل نه و ټول عمر یې جماعتونو کې پارش باندې ماست و سر مسلمانی یې دی راوړ نه برو. عمر رضی الله عنه مسلمان نو، دا د هشام وایي چې عمر رضی الله عنه مسلمان نو. ښه غیر مسلمان ته چې ودرې ته چې اوس یو څوک درته راسي چې مسلمان نه وي خپله لور په نکاح ورکوې؟ څنګه یو څوک چې مسلمان نه وي او خپله لور درنه وغواړي چې په نکاح یې راکړه تی ورکوې؟ دې خبرو ډسکشن زه تاسو نه کوم برو. عمر خبره د کړې دی غ مسلمان صحیح ده، خو خاص صحیح ده. عمر رضی الله عنه، علي رضی الله عنه ولې غیر مسلمان ته خپله لور په نکاح ورکړې وه؟ چا ورکړې وه؟ علي رضي الله عنه ام كلثوم رضي الله عنها وعليها السلام عمر رضي الله ته نکاح ور کړی و. آیا علي رضي الله عنه غلط کار کړی و چې کافر دی اعوذ بالله؟ برو خبره وره ما تاسو حوالم دا خبره وکا حواله ما تاسو دا خبره وکا بات کې درته کوم چې تاسو د اسلام په مطابق نه راهتله هوته سره اوس میوه نه نصیب نه نصیب تاسو اسلام په مطابق زه ایران په مطابق تاسو را وخت تلم. ښه زه اکثر حسابه اسلام زه کومه پوښتنه درنه وکړم، زه چې کومه پوښتنه درنه وکړم د هغې جواب نه راکوې، چې کومه پوښتنه او یې آغا داسې د ځان اچولی، داسې د ځان پټ کړی ده او یې آغا کاری صاحب والا جواب دیر کوم پوه شوې دا خبرې نشته جواب به دیر کوم. خو زه ته مسلماني یې کرګاناو نه ما ته د خپل جواب مسلمان وایې که نه اهل سنت والجماعت. ګوره تا وویل چې اهل سنت والجماعت مسلمانان نه دي، اوس ته مسلمان یې شیعه مسلمان یې د شیعه په مذهب کې کافر ته لور په نکاح ورکول دا جایز ده؟ ښه کار ده که بد کار ده؟ برو زه تاسو دي کې دا بروجنی لري کړه، دا بروجنی لري کړه، دا بروجنی لري کړه. برو خو ډېر خرو الفاظ دې کری صاحب کنه تا تفاته دې ته برو اوس آیا علي رضی الله عنه ښه کار کړی ده که بد کار کړی ده؟ داسې ماته ووایه. نه کوم زه تاسو دې ځان مړ کړم، زه تاسو دې ډسکشن نه کوم ایران په مطابق وګڼئ تا ایران نه جواب نه لري دا د اسلام او مسلمان معنی دا یو جواب نه لري. دا مازل ته پلینګ اراوند دا زموږ سره چالو پلانو گیم کې بازی کوي هسې درواغ وایي د ایران باندې دی وایي زه خبرې کوم او بیرته وایي ته مسلمان او ابن خطاب مسلمان دا دلته بازی او چالو گیم او دوکه ده دی Don't play with us. Get lost. مسلمانانو ته اجتماعي صاحب دا خلق دلته مسلمانان دي، دا مسلمانان ورته ګوري او ښه داسې دا خبره ښه واضحه سي چې دا خلق څه عقیده لري، دا خلق څه فکر لري، دا خلق تاسو څه ګوري دومره په جرأت باندې دی وایي چې عمر رضی الله عنه مسلمان نه و العیاذ بالله. او حالا کې که عمر رضی الله عنه نه وای ده به اوس د خره عبادت کول او ماشاءالله جانګو کې 313 سپیډ سخوري منډه وا. تاسو ته چا اسلام را رسولې دا درته معلوم ده؟ کلمه چا درته را رسولې؟ نو ولې عمر رسولې رزق تاغره دفاع ایران فاتح عمر رضی الله عنه ده وارضاه. یا عمر رضی الله عنه لاره اسمان سار دی مانا. نو تاریخ نه خبرې ودی الله بنده ته له تاریخ نه خبرې الله بنده والا تاریخ نه دوره زبردست خبر یم کاری صاحب لجاب. نو چا اسلام در رسولې ده؟ کاری صاحب خبره وره اسلام در رسولې ده دا اسلام چا در رسولې؟ لجاب ډیره خاله جار خندر ډیر خون څکه منم د دې کې خوښ شو. ته په دې خندا کې جواب راکړې اسلام چا در رسولې تاسو ته؟ اله خاله میوټ کو یار کاری صاحب سات سے گاپ سړی ولګي یا والله کوم میوټ کړی ګور دا موږ جمال خو والله ته میوټ کیږي انده تاسو کسان د میوټ کوي خو کاری صاحب ایران کې ځنې خبره ما کوي ایران جنگ شروع کړی ری کنه هشام علي ته وایم هشام علي او د لیسن برو خبره واوره. صحیح بخاری حدیث نبی علیه السلام فرمایي وای مومن مسلمان د صحابه سره چې دی مینه کوي او منافق چې دی هغه د صحابه سره نفرت کوي. چا چې مینه وکړه الله د هغه سره مینه کوي او چا چې د صحابه سره نفرت وکړي الله د هغه سره نفرت کوي. الله په قرآن کې وایي زه د صحابه سره راضي یم صحابه زما سره راضي دي. چا چې د صحابه توهین وکړي د نبی علیه السلام توهین وکړي، چا چې د نبی علیه السلام توهین وکړي
د الله د دین د اسلام د قرآن توهین وکړي. ته دونه په عامه په جهاد باندې د عمر ابن خطاب توهین کوي چې د علي رضی الله د زوی نوم علي عمر نومي و، د علي رضی الله د زوی نوم عمر و، د بل زوی نوم ابوبکر و چې هغه د خپل اولادو نومانې عمر ابوبکر ایښي وه. او ته راځې چې اجتماعي صاحب ده ته ملي وخت ورکوه، دی څه درته وایي؟ وایي کلي عام یې کومه. کلي عام دا خو معلومدار خبر ده چې دوی د اسلام څخه خارج دي. بالکل. نو کدی خبره ورته څر نعمت الله اجتماعي که څه نه مرد نیمه راځي کنه که په دې درو خلیفګانو چې مو اسلام د عقیده کنه دې درو خلیفګانو باندې مو اسلام ته دې هیڅ نقص نه رسیږي. اسلام کې دی او څه کردار نشته رې څه افکار نشته ګوره تاسو وایاست تاسو ته چې وایي ایران چې دی ایران دا وایي د نبی علیه السلام بعد هم دا وحی راتللی پر چا باندې؟ پر علي رضی الله عنه راتللی، پر فاطمه رضی الله عنها باندې راتللی، پر 12 امامانو راتللی. علي رضی الله عنه وایي تا به جنت ته بیایي، وایي جنت ته نشي تللی. علي رضی الله عنه چې دی د الله څخه ته درجه ورکړه، د غیب علم لري. په قرآن کې بعضې آیاتونه وایي پر علي رضی الله عنه نازل شوي دي. یوازې دا نه دی. اجتماعي صاحب دی سبا مناظرې ته راځي، ده اوس قسم وکړل چې سبا زه مناظرې ته راځم، نو دی سبا به دغه خبرې سبا کوو انشاءالله. بل څوک در سره راځي که یوازې راځي؟ نه بس یوازې راځم. کاری صاحب مشکل نه دی، دوره غټه مسله نه دی. انشاءالله زه تا کتابونه وضع کوم، مشکل نه دی. اسلام د مسلمان معنا نه زده، نو دی به مناظره څه شي وکړي؟ نه مه کوه نه، دا اغا صاحب داسې ځان اچولی اجتماعي صاحب، دا اغا صاحب ده. سبا د ما او د ده د فاطمې رضی الله عنها د کور په سوځېدلو باندې مناظره ده. صحیح ده؟ انشاءالله کاری صاحب I am coming. No problem. روان دي کاری صاحب په ډېره بخښه سره بخښه کوي راته ډېره. No problem. کاری صاحب په ایران سے خبرې ما که آخري الفاظ داری که نه؟ آخري الفاظ ښه انځاوي مه کوه، الفاظ ووایي. نور به مو تا ته څه هدایت کوم؟ هدایت خو هغه سړي ته وکړه څه په څه پوهېږي. خو خیر تا مولا د نیک عمله یې که نو څه به درته یې ونو. څنګه نیک عمله سمه؟ متعه وکړمه که خمس ورکړمه؟ نه نیک عمله شه، نیک عمله شه. مسلماني یې ته راوړه کاري صاحب. نیک عمله صیغه وکړمه؟ نه صیغه ویلې کې ولې صیغه نیک عمل نه ده؟ صیغه ما کوه، نیک عمله شه، مسلمان شه. الله اکبر. نعره الله اکبر ولله. نیک عمل څه شی وکړم؟ د تا په نظر باندې نیک عمل څه شی وکړم؟ دا خو زه سبا ما زمړې راته ووایې چې صیغه وکړه، داسې مې طبیعت برابر شو، خو هغه دې بس طبیعت دې راخراب کړي. هغه ناروا عمل دی خو نو نیک کوم، بیخي نه کوم، دا صیغه ناروا ده، نیک کوم. ښه صحیح ده. بل نیک عمل څه شی وکړم؟ حدیثونه څه درته راوړم یا د سترګې وغړېږي کاري صاحب؟ نو ته خو یو بې حدیثو راوښیې ما ته، څنګه وکړم؟ نه حدیثونه خو څه درته راوړم یا پوهېږې کم یو هوښیار سړی یې که. ها سبا یې راوړې؟ انشاءالله که ژوند وپار څه وکړه، ټینشن یې مه کوه. ښه ژوند که وپار څه وکړه. کاري سره کاري صاحب مبارک ایران بله پاتخیا وکړله خو که یاره منم د یار منم د هغه منې که نه چې څه غلطه یې خیبر کې مولوي پاته کړي ولا چې ایران وکړله پوه شول. انشاءالله مو ته څومره شي او شانه بشانه ته ویډیو خمیني آرډر ته انتظار دی چې صرف خمیني آرډر وکړي که نه د دنیا کې چې چی ته شیان خو لکه جرنیټر داسې مه چالو کېږي. او دې الله بنده احتشام صاحب سبا دې ما ته مناظره ده، ورځه په خیر زه ته لاړ شه. اوس راځه دغه ته وایم علي رضی الله عنه چې خبرې ته غېږ واچوه، یوه خبره وکړه ته چې وچالو شي بیا ورته غلی کېږي نه باندې کړې ویې تړی. اجازه مه ورشي ما خبره وانه ورې، یوه خبره به کوو. چالو کېږه مه دلته غېږ واچوه که نه چالو کېږه مه نو که نو واوره. علي رضی الله عنه چیرې فتحه کړې وه؟ خیبر کې به وشولې که نه. بس
علي رضی نو ما الله خبره چې نه دی لا حول ولا قوة الا بالله. خو یو خبره به مخکې ځو، نو یو بل غر خو پیدا نه کوي چې په خبره پوه سو. یو دوه څو کېږي، یاري به په دې اتفاق وکړو. دوه څو کېږي؟ دوه د څلور که نه پنځه خو نه کېږي. نه که تو یې سبا کېږي ته ټوله عقیده د غلطه دی. تا ته وایم ودې الله بنده، تا ته وایم څو کېږي؟ دوه څو کېږي؟ دوه د څلور کېږي، تو یې سبا پنځه کېږي، ته ټول غلط دي. په دې را سره اتفاق دی چې څلور کېږي که نه؟ خو دا څلور کېږي. خلاص علي رضی الله عنه کانه دی خیبر فاتح ده. بالکل کانه دی خیبر ټوله فتح علي رضی الله عنه و ارضاه وکړله. دموږ د زړه سر، دموږ رهبر، دموږ امیر المؤمنین علي رضی الله عنه. شکر الحمدلله ادرګه یو منټ شکر الحمدلله پیغمبر په خپل لاسو جوړ کړي او پوښ ولې کنه چې کله مولا علي جنگ میدان ته کله ما درته ویل چې دموږ رهبر، دموږ امیر، دموږ امیر المؤمنین علي حیدر رضی الله عنه وکړله دا فتح. کانه په دې خو سره اتفاق یې کنه. دغه علي رضی الله عنه بیا ولې د خپلې لور دفاع نه سوی کولی چې عمر رضی الله عنه په زور ځینې یوړله. هغه ته پرېږده، هغه ته کیسې ته پرېږده، زه ته درېږه یو ملت اول نه پوه شولې که نه د پیغمبر علیه السلام المسیح او کړسې او هغه نه یې وخله که نه خاندان یې وخله اول نه دوی پاتې کړي دي الحمدلله نن طریقه پورې دي کوي که څخه د اسرائیل ته شکست ملو شو ودرېږه که څخه د اسرائیل ته شکست ملو شو انشاءالله تعالی که نه چې کومه ځای کې د خیر دې نه راغلي اے دی الله بنده دا خو دی موږ علي حیدر رضی الله عنه ده. تاسې وایه څه چې د علي رضی الله عنه نه عمر رضی الله عنه لور په زور وړې وه. دا څنګه امکان لري چې د خیبر فاتح نه دی چې له ټولو یهودو نه د فتح حاصله کړي او له یو کس نه دی دی خپله لور ته نجات نسي ورکولی او هغه لور یې ځینې یوړله په زور باندې. ایما خبره ته غوږ چې مولا علي چې تو سی وای کنه نن دی کوپر اسلام جنگ دی په کور ابکاری صاحب ته ته شانه بشانه ویلوړې پوه چې تخپل وته یې پرې چې ما کا جنگيږي تیمون سوې دا دی کوپر د اسلام جنگ دی کنه دی ته لګیا چې دی ودر یو منټ علي رضی الله ته په څه شي کې منی ستو الحمدلله په دغه کې منم چې مو عقیده دی او کې پوښ ولې کنه مو شکر الحمدلله مو مسلمان دی مولا علي او دی پیغمبر خلقانی یو پیغمبر علي رضی الله عنه ستو وایي دې منم دا بیا سو ودي الله بنده دا مو زده کړل ښه دا د کنځلو په ځای باندې دا ډز وایاستم دا ښه خبره ده. ډز نه وایي کاري صاحب زه داسې یم زه نن سبا د اسلام د کوپر جنګ دی ته چېرته پټ شوی ته ویلې مې نو ته ناروځي ته بس وایي شیعه سني کې پوه شي په سوچ جوړوه. اوس یو دقیقه تو خو یو وارې ځان راته مسلمان ثابت کوه د زړه سره چې بیا دې زه ومنم چې ته علي رضی الله عنه منې ته په څه شي مسلمان یې؟ زه الحمدلله زه په دغه مسلمان یم پوه شو چې خدا یو دی اخري پیغمبر چې کوم دی هغه د خدای نبی دی پوه شولې که نه. زه الحمدلله زه په دې باندې عقیده لرم پوهېږې که نه چې خدای نه بغیر بلې چوک نشته. ته خو کلمه ووایه په کومه کلمه مسلمان یې؟ زه الحمدلله زه هغه کلمې نه حساب کوم پوه شولې که نه چې مولا علي دی پوه شولې که نه شیر خدا دی ورسېدلې که نه. ووایه خو کلمه ووایه ولې په خپله کلمه شرمېږې؟ زه په کلمه نه شرمېږم کاري صاحب په کلمه ته شرمېږې ته په سوځې څه مو وایي چې لا اله الا محمد رسول الله امیر المؤمنین علي ونیولو تو نیور بلیږي. صبر بس لا اله الا الله خو محمد رسول الله ګوره کلمه داسې نه ویلی کېږي ښه او علي دغه کلمه چې تا اوس وویله چې ته په دې باندې مسلمان یې دا کوم امام درته ویلي چې دا کلمه ووایه؟ مو زه ته دا خبره وکړم د مولا علي الفاظ مې ته دومره سوځي دومره چې تا کې اور بلیږي. صبر ګوره د زړه سره زه اوس له تا سره همدغه کلمه وایم. آیا دا کلمه امام علي رضی الله عنه ویلې ده، امام حسن ویلې ده، امام حسین ویلې ده، امام زین العابدین ویلې ده، امام باقر ویلې ده، امام صادق ویلې ده؟ له دې ټولو امامانو له یو امام راته ثابته که دا کلمه چې اوس تا وویله راته امامان نه څه کله یاد درېږه زه ته دا کیسه وکړم چې کله اوس که مې د تا له کتابونو غدیر کې ودرېږه چې کله عید غدیر کې څه مولا علي ني څه پیغمبر څه کله لاس چات کړلو پیغمبر وویله چې مو نه بعد چې څوک دی هغه مولا علي دی څه واجب نه دی دغې واجب نه دی
چې مولا علي چې کوم دی خدای باندې ډېر ګران دی او خدای مولا علي باندې ډېر ګران دی ته په ډېر پسوځي کاری صاحب دومره پسوځي دومره چې ته یې چې داسې چال دی یا الحمد ګوره ګوره د اوایل ډزې مه واله د اوایل ډزې مه کوه ما له تا نه پوښتنه وکړله الحمدلله د غدیر خم روایت تاسې نه لرئ له سره یې لرئ نه هغه نتی کوم لري صبر وکړه د اهل سنت د غدیر خم واقع له مو سره په دې کتابونو کې د هم مسلم ده هم نسائی ده هم ترمذی ده د مو په کتابونو کې الحمدلله ستا غدیر خم واقعات ولا تی لري نه د خدای په فضل سره په صحیح سند لري نه د غدیر خم واقعات زه شکر الحمدلله تی چې ثابت کوي کنه ودرګه یو ملت د تی چې څونه متراوړي کنه دا ساره صحیح سنو سدینه دا پوچ ټول صحیح قمر وکس ته امام علي منی کینه منی زه شکر الحمدلله مولا علي ویلی نه منم پوه چې مولا علي نه منلای زه دا کوم نه زندګي تاسو وایي هو منم خلاص اسوه تاسو وس علي رضی الله عنه منی چیرې امام علي رضی الله عنه درته ویلی دا کلمه وایه ته پسوځي کاری صاحب ته پسوځي پوه شولې کنه ته داسې نه کوي چې یاره ته چې دی یې چې یاره د مولا علي نه ما د دوی سره خلی نه پوه شوې ته پسوځي خو ومي سوځوله امام علي دا توخه یې ومي سوځوه امام علي چیرې درته ویلی دا ومه کنه چې اشخدبن نه علي ان ولي والله امام علي درته ویلی دي بس موته امام علي ویلی چې هر چوره ته ویلی کنه کاری صاحب ته کوم پسوځي کنه ګوري مسلمانانو ګوري یو وکسیه د دله کتاب یو صورت کایما مو د ساره دي کتاب خیمه دي تو خبره چې ما خبره نه منه تیمو کتابونه ما ډاریږي د تا په کتاب کې مسلمانانو و صورت خیمه دي د په کتاب کې چې څوک په اذان کې په کلمه کې په اقامت کې اشهد ان علي ولی الله په دې باندې دی وای دي الله لعنت وي د په کتاب کې ورته خیمه زی ساره خبره نه منم ته ځان لا صبر اوس ولا قاری صاحب لاړه او الله قاری صاحب لاړه قاری صاحب والله کې د سپری یو دقیقه صبر الله کې د سپری ښه او دا تر ټولو هغه بهترین او معتبر کتاب د دوی کامره مې راته غټه کامره خلاص کامره غټه تورکینګ راغلی د دې څه وایي هغه سره خبرې مشکل نشته یو دقیقه دا کتاب ورته ښکاره کړه څه سولې دا ډېرې تیزې خبرې دي کولې اوس واوره دې ډز ته دې وګوره من لا يحضر الفقيه دا دې په اصول اربعو کې معتبر کتاب ده شیخ صدوق اول جلد 290 صفحه کې شیخ صدوق دی چې د ټولو شیعو پلار ده هغه په دې کتاب کې څه وایي وقال مصنف هذا الكتاب دي كتاب ليكون كي واي هذا هو الأذان الصحيح لا يزاد فيه ولا ينقص منه سيبو أذان كي أشهد أن علي ولي الله نوايه او پر کلمه کې به اشهد ان علي ولي الله په اقامت کې به نه وای والمفوضه تاتوي لعنهم الله واي مفوضه دي الله لعنت دي قد وضعوا اخبارا وزادوه في الاذان واي مفوضه په دې باندې دي الله لعنت وي دوی په اذان او په اقامت کې او په کلمه کې وای څه شي کړی ده واي قد وضعوا اخبارا ذات کلمې وای په کې څه شي کړی دي زیاتي دغه کلمې په کې زیاتي کوي راسه د تا کتاب ښه یو دا اوس دوه دانې دلته راغلي دا کوم دي دغه نور توري دا خبرې کوي که دا لاندې دا RA دا خبرې کوي دا تور کینګ مخکې راغلی تور کینګه مایک خلاص که مهرباني